السلام علیکم 400 کې دوستانو خاوند ظالم را پاسېدل او خپل ښځه یې قتل کړه او د هغې سره یې خپل ماشوم د 3 کالو بچی هم قتل کړو. دوستانو دا واقعیا څنګه را پیښه شوه مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم. که تاسو زموږ په دې ویډیو کې نوي وئ نو زموږ ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شي. دوستانو امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به دوستانو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعیا را مخې ته شوې ده. دوستانو واقعي کتلو نه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي او د دې سره د ټالۍ نشانه مو چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ. دوستانو یو بل ډیر افسوسناکه دردناکه واقعیا مخې ته راغلې ده. د 400 تنګي سره تعلق لرونکي یو ظالم خاوند را پاسېدل او خپل ښځه ډیر په بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو د ښځل قتل کېدو سره سره خپل د 3 کالو وړوکی ماشوم هم قتل کړو. دوستانو چې کله ورنه چا تپوس وکړو چې د دومره ظلم او زیاتۍ تا ولې وکړو نو دوستانو د دې په وجه باندې د دا جواب ورکړو چې دومره مهنګۍ دی چې زه خپل بچو ته خوراک نشم پوره کولی او دلته کې د بجلی او د ګیس بیلونه هم ډیر زیات دي او د نور هم زما خرچې ډیرې زیاتې دي او دلته بیروزګاري ده نو د دې په وجه باندې ما د نسو ساتل او زه ډیر زیات مجبور شوم او د رزق درک نه لګیدو نو د دې په وجه باندې ما حکومت ته څو ځله درخواست وکړو چې ما ولا د مرسته وکړي او ما سره د امداد وشي خو چونکې ما سره چا هیڅ قسمه مرسته او امداد ونه کړو د دې په وجه باندې زه اخر تنګ شوم او ما خپل بچی او خپل ښځه قتل کړه. یقینا چې دوستانو ډیر غټ ظلم او زیاتۍ کړي خو دوستانو دا خبره کوله چې زه ډیر زیات مجبور شوم او زما سره بل لار نه وه نو د دې په وجه باندې ما خپل ښځه او بچی قتل کړ. دوستانو امید لرم چې تاسو به د دې معلوماتي ویډیو ضرور خوښوي او دوستانو د هلک لپاره आवाज اوچت کړئ چې د خامخا پانسي میلاو شي ځکه چې تر ډیر غټ ظلم او زیاتۍ وکړو د 3 کالو وړوکی بچی قتل کړو. دوستانو معلوماتي ویډیوګانو لپاره چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریہ.